روغتیا شتمني ده. روغ صورت نیمه پاچاهي ده. په دې خبرونه کې د روغتیا اړوند بیلابیل ګټور معلومات درته وړاندې کوو. د سپوږمۍ رادیو قدرمن اوریدونکو د روغتیا خبرونې درنو مینوالو سلامونه نیکی هیلې مې قبول کړئ. خوشحاله یم چې په یوه بله روغتیایي خبرونه کې مو چوپړ ته حاضر شوی یم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشحاله به یاست. قدرمن اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو د یوې بلې ګټورې میوې په اړه معلومات راټول کړي دي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای شیبو راسره ملتیا وکړئ. زموږ په ټولنه کې ښایي ډیر کسان وي چې د شلغم سره یې جوړه نه وي، خو دا سبزي خورا ښه خاصیتونه او روغتیایي ګټې لري او له څه باندې 4,000 کلونو راهیسې د نړۍ په ډیری هیوادونو کې کارول کیږي. قدرمن اوریدونکو، موږ هڅه کړې ده چې په دې خپرونه کې د شلغمو د روغتیایي ګټو په هکله مهم او ګټور معلومات تاسو قدرمن اوریدونکو ته چمتو کړو. د ژمي په رارسېدو سره په بازارونو کې د شلغمو خرڅلاو زیات محسوسیږي. په دې موسم کې له مهمو او ګټورو خوړو څخه یو هم شلغم دی چې په ځینو سیمو کې یې ټیپر بولي. دا د هغو سبزیو له ډلې دي چې اکثره خلک یې د روغتیایي ګټو په خاطر خوري. دا په هغو سبزیو کې شاملیږي چې له اوړي وروسته پخیږي. البته شلغم نه یوازې په پوخ کړل شوې بڼه بلکې په خام ډول هم خوړل کیږي. همدارنګه د انسانانو ترڅنګ د حیواناتو لپاره هم ګټور دي او ځینې خلک د شلغمو پاڼې، ساقه او ریښې حیواناتو ته ورکوي ترڅو ښه وده وکړي. دا سبزي بیلابیلې بڼې لري چې مهم یې له بنفش، سور او شنو شلغمو څخه عبارت دي. له شلغمو سره پاڼې، ساقه او ریښې هم له ګټورو مغذي موادو څخه ډکې دي. شلغم د هغو مغذي موادو یو ښه منبع ده چې بدن ورته اړتیا لري. که څه هم په شلغم کې کالوري کمه وي، خو د مغذي موادو یوه بډایه سرچینه ده. د څېړنو پر اساس د 130 ګرامه شلغمو غذایي ارزښت په دې ډول ښودل شوی: کالوري 14، کاربوهایدرات 8 ګرامه، فایبر 2 ګرامه، پروټین 1 ګرام، ویټامین سي 10%، په ورځني ډول د انسان د بدن اړتیا ته په کتو فولاد 5%، فاسفر 3%، کلسیم 3%. نو هڅه وکړئ په سلاد کې د شلغمو پاڼې هم وکاروئ او ویې خورئ. د شلغمو ځینې نورې او مهمې روغتیایي ګټې. د وروستیو ترسره شویو څېړنو پر اساس د شلغمو عمده روغتیایي ګټې په دې ډول دي. په دې هیله چې تر پایه راسره واوسئ او د دغې ارزښتناکې سبزي له دغو مهمو ګټو خبر شئ. لومړی، د سرطان ضد خاصیت لري. شلغم په کافي اندازه ویټامین سي لري، کوم چې په بدن کې د سرطاني سلولونو د ودې مخنیوی کوي. همدارنګه د ګلوکوز زینولات یوه مهمه سرچینه هم بلل کیږي. دا ماده کولی شي چې په بدن کې د سرطاني تحرکاتو مخه ډپ کړي. د دې موادو په مرسته انسان د سرطان له بیلابیلو ډولونو څخه ژغورل کیدای شي. دوهم، د وینې شکر کنټرولوي. د وینې د قند کنټرول ټولو انسانانو او په ځانګړې توګه هغو کسانو لپاره مهمه ده چې د شکر ناروغي لري. په داسې حال کې چې پر موږکانو ترسره شوو څېړنو ښودلې چې ټیپر یا همدغه شلغم د شکر ضد اثرات لري. یا دې څېړنې ثابته کړې ده چې شلغم کولی شي په وینه کې د شکر قند متوسط وساتي. له همدې امله روغتیا پالان د شکر ناروغۍ درلودونکو ته د شلغمو خوړلو توصیه هم کوي. دریم، د التهاب ضد دی. د التهابي ستونزو او ناروغیو په مخنیوي کې د شلغمو رول خورا بارز دی. ګلوکوز زینولات، ارولیکسین او ځینې نور مواد بلل کیږي. نو د التهاب څخه د مخنیوي لپاره باید هڅه وکړئ چې شلغمو ته په خپل غذایي رژیم کې ځای ورکړئ. څلورم، د حمل په وخت کې ښه خواړه دي. دا چې د امیدوارۍ پر مهال د میندو بدن اوسپنې ته زیاته اړتیا لري، نو ځکه ورته روغتیا پالان د لوبیا، کدو او ځینو نورو غذایي موادو د مصرف سپارښتنه کوي.
پنځم، د هضمي سیستم پیاوړتیا. فایبر کولی شي د انسان د هضمي سیستم د چارو په ښه والي کې مرسته وکړي، په داسې حال کې چې 130 ګرامه شلغم د 240 ګرامه فایبر لرونکي وي. نو له همدې امله ستاسو هضمي سیستم له شلغمو سره خوښ او راحت وي. البته یوازې معده نه بلکې غټې کولمې او د هضمي سیستم نورو غړو ته هم شلغم ګټه رسوي. له دې ټولو سره سره دا ګټې هم د یادولو وړ دي. شپږم، زړه روغ ساتي. شلغم د التهاب ضد خاصیت لري چې د زړه د حملو پر وړاندې ګټور تمامیږي او د زړه د ناروغیو مخه نیسي. دغه راز شلغمي کولی شي چې په وینه کې د کولسټرول د زیاتوالي مخه هم ونیسي. شلغمي په زیاته کچه فولات او ویټامین بي لري چې د زړه او عروقي ناروغیو لپاره ګټورې تمامیږي. اووم، هډوکي روغ ساتي. شلغمي په خپل ترکیب کې کلسیم، پوتاشیم او نور ضروري معدني مواد لري چې د هډوکو په وده او کلکوالي کې مرسته کوي او د هډوکو د ګڼو ناروغیو مخه نیسي. اتم، د وزن په کمولو کې مرسته کوي. له هغه ځایه چې شلغم نشایسته او لږه کالوري لري، نو په منظم ډول یې خوړل د بدن د وزن په کنټرولولو او په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره چې غواړي وزن کم کړي ډیره مرسته کوي. ویل کیږي چې د شلغمي پاڼې او بیخ دواړه د ګټې اخیستنې وړ دي، خو له بیخ څخه یې پاڼې ګټورې دي ځکه چې ګڼ شمیر مغزي مواد او ګټور ترکیبات لري. دغه راز د شلغم پاڼې فولیک اسید لري چې د وینې د سرو حجرو په تولید کې مرسته کوي او همدارنګه د مور په رحم کې د جنین د ودې د اختلالاتو مخه نیسي. همدارنګه شلغم په کافي اندازه د کی او ای ویټامینونه لري. ویټامین کی د بدن څخه د وینې بهیدو په مخنیوي کې مهم رول لوبوي او ویټامین ای بیا په ځانګړې توګه د سترګو، پوستکي او ځیګر روغتیا لپاره ډیر ګټور دی. د روم پیژندل شوي فیلسوف پلینیوس پیر شلغمي د خپل دور او زمانې تر ټولو مشهور خواړه بللی دي. قدرمن اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې تاسو قدرمن اوریدونکو ته مې وړاندې کړه. تر بیا او بلې خپرونې چې بیا به هم ستاسو قدرمن اوریدونکو چوپړ ته حاضرېږم. تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښاد، خوښ او خوشحاله ژوند ولرئ. الله مو مل شه.